یعنی یک دوره زرنج از پیش شفاخانه سرقت کردیم. مجاهد اسلامی امارت اسلامی ما را گرفتار کرد. به جرم سرقت زرنج و موتر ما در شهر گرفتار شدیم. د مزار شریف ښار په مختلفو ساحو کې تقریبا 8 کسه غله سارقین چې دا یو بڼ و چې د ښار په مختلفو ساحو کې غلاوې کولې، موټر یې غلا کول، ریکشاوې یې غلا کولې، زرنجونه یې غلا کول، موبایلونه د خلکو غلا کول، چې الحمدلله د مجاهدینو خاص کار د بلخ ولایت د مدیریت جنایي حلو ځلو باندې او اپراتیفي معلوماتو په اساس باندې دغه ټول ونیول شول او په خپلو جرم باندې دا ټول اعتراف هم کوي. موږ خپل ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې مجاهدین شپه ورځ ستاسو په خدمت کې دي او ولس دې ټول مطمئنه اوسي او ټول ولس نه هم د همکارۍ هیله کوو چې د مجاهدینو سره همکاري وکړي، معلوماتونه ورکړي، د مجرمینو بل برابر باندې د غلو او سارقینو په برابر باندې پوره همکاري هم ورسره وکړي.